د نیوز پریس چینل لیدونکو ستړي مشئ په موکړه تازه لاندو مهمو خبرونو ته. کابل کې له لسګونه بېوزلو کورنیو سره مرسته وشوه. کابل کې د ترکیې د سفارت لخوا د مهاجرینو او ستنېدونکو چارو وزارت له لارې له 200 کورنیو سره د خوراکي توکو مرسته وشوه. د کابل د مرکزي سیلو په انګړ کې د مرستو د ویشلو پر مهال افغانستان کې د ترکیې د سفارت مرستیال او د مهاجرینو او ستنېدونکو چارو وزارت چارواکو برخه لرله. د مهاجرینو چارو وزارت وايي د ژمي د رسیدلو د مخه د مرستندوی ادارو په ملاتړ غواړي ټول هغه داخلي بې ځای شوې کورنۍ چې په خپله خوښه خپل مینو ته ستنې شي د ترانسپورت د برابرولو او خوراکي توکو مرستې وکړي. بل ورته د بشري حقوقو سازمان وايي سیمه ییز طالبان ولایتونو کې سخت قوانین پلي کوي. د بشر حقوقو د څار سازمان یا هیومن رایټس واچ ویلي چې د طالبانو سیمه ییز چارواکي په ولایتونو کې تر هغه سخت او قیدیدونکي قوانین پلي کوي چې په کابل کې د دغه ډلې د چارواکو لخوا اعلان شوي دي. دغه سازمان نن جمعه په وخت خپره کړې اعلامیه کې ویلي چې طالبانو تیر کال د امر بالمعروف او نهي عن المنکر د کمیسیون د جوړېدو کړنلاره صادره کړې وه. دغه ډلې د خپل کنټرول د سیمې تر پراخېدو وروسته یاده کړنلاره هم اصلاح کړه او چای ادارې په افغانستان کې روان بشري وضعیت د اندېښنې وړ بللی. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د چارو د همغږۍ ادارې په افغانستان کې روان بشري وضعیت د اندېښنې وړ بللی دی. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د چارو د همغږۍ ادارې یا اوچا ویلي افغانستان په ډیره چټکۍ سره د نړۍ پر یوه لوی بحران ځپلي هیواد د بدلیدو په حال کې دی. د یادې ادارې مشر الزبیت موسرات په خپل ټویټر پاڼه کښلي چې افغانستان کې همدا اوس 3 میلیونه ماشومان د خوارځواکۍ له خطر سره مخ دي. دی ویلي چې له هر 3 ماشومانو 2 له لوږې ځورېږي. د په ورته مهال د خوړو نړیوال سازمان هم په افغانستان کې د راتلونکي ژمي په اړه اندېښنه ښولې او ویلي دي چې میلیونونه افغانان به له لوږې سره مخ وي. لیدونکو له ملتیا مننه ښې چاره.